د عثماني خلافت تأسیس دوهمه برخه. غازي عثمان خان په کال 656 په داسې حال کې دنیا ته راغی چې مغول د عباسي دولت پر پایتخت بغداد باندې د جنگ په حال کې وه. سخت او درناک حالات روان وو. مغولو د بغداد په شمول د اسلامي امت زیات مناطق تر خپل تسلط لاندې راوستي وو. په هغوی کې رحم او عاطفې هیڅ معنا نه لرله. د ښځو او ماشومانو په شمول یې قتل عام پیل کړی و. خلک یې له شر څخه غرونو ته تښتېدل او ښارونه به یې لوټل او سوځول. ابن کثیر رحمه الله وایي د اهل ذمه یهودو نصاراو پرته هیڅوک د دوی د تجاوز څخه په امن نه و. د مسلمانانو د دغه سخت ذوق پر مهال عثمان دنیا ته راغی چې وروسته د مسلمانانو ستر امپراتور ورڅخه جوړ شو. د الله تعالی حکمت دی چې د سختۍ وروسته اساني راولي او داسې کسان مخې ته راولي چې د اسلامي امت خسارت جبران کړي. د سلجوقي سلطان د وفات او د مغولو په لاس د سلجوقي حکومت د سقوط وروسته خلک په عثمان غازي راټول او هغه خپل حاکم وټاکلو. غازي عثمان د قوي او راسخ ایمان په وسیله د خپل پلار لاره اختیار او جهاد ته ادامه ورکړه او په خلکو کې محبوب جوړ شو چې مختلفې قبیلې او ډلې ورباندې راټولې او د قبیلوي حالت څخه عالمي حالت ته داخل شو او عثماني حکومت یې تأسیس کړ.